د سان فرانسیسکو 2 نړیواله فلمي میله کې د افغانستان د ولس مشر اشرف غني لور مریم غني خپل ډاکومنټري What We Left Unfinished یعنی موږ څه نیمګړي پرېښودي نمایش لا وړاندې کړی. I'm Mariam Ghani and I'm an artist, writer and filmmaker. مریم غني د افسانې فلم او ادب په میدان کې زده کړې کړي او د 6 کاله کار کولو وروسته یې خپل ډاکومنټري پای ته رسولې. مریم غني په خپل ډاکومنټري کې د هغه عواملو تنقیدي جایزه کړې د کوم له کبله چې د کال 1992 نه 1992 پورې هغه 15 فلمونه کوم چې د افغانستان د کمیونست رژیم په وخت کې جوړېدل شروع شوي وو خو د رژیم د غورځېدو او د وړاندې خانه جنګۍ په نتیجه کې پای ته ونه رسولی شو. و یک خاطره بسیار کوچک دیگه یادم آمد از فیلم کجرا یک نقش داره یک بچه خنجر میگیره قدش وقت دغه نیمګړي فلمونو کې د هغه وخت فلم سازو افسانه او ریښتیا په یو تار د بڼلو کوشش کړی وو، یعنی بعضی کردارونه د فلمونو سیټونه او په هغې کې استعمال شوي وسلې ټوپکې د ریښتیا ووي. این واقعیت جمع واقعیت هایی که واقعا فکر میکردن که د دغه ډایرکټرانو مطابق که یو اړخ ته د سیاسي او امنیتي حالاتو له کبله هر خواته د اړیګړي صورتحالو بل اړخ ته هغوی ته هم په دې فیصله رسېدل ډېر ګران و چې د خپلو فلمونو قیصه په کومه نقطه او څنګه تمام کړي. مریم غني په برکلي یونیورسټۍ کې د خپلې ډاکومنټري د نمایش په موقع وایس اف امریکا ډیوا ته وویل It was a time during which filmmakers could produce a lot because they had access to the resources of the state in a way. هغه په خواني وخت کې کو یو اړخ ته فلم ساز ته حکومتي مرسته حاصله و نو بل اړخ ته د امنیتي او سیاسي پالیسیو پر ضد بندیزونه هم ډیر وو. هغه وخت شخصي پروډکشن نه کېدو، هر سبا د سرکار وضع کړی شوي قواعد په لاره کېدل. And that definitely limited what they could make, what they could say, how they could say it. Well, I have in fact a contract that allows me to license the footage from the Afghan film. دا ډاکومنټري جوړولو لپاره ما افغان فلم آرکایو نه د یو معاهدې لاندې اجازتنامه ترلاسه کړې ده. څوک چې هم د میدان کې کار کول غواړي زه هغوی ته د ډاډ ورکوم چې هغوی د هم اجازتنامه ترلاسه کړي، ځکه چې دې سره به د افغان فلم آرکایو کمپیوټرایز کولو روان پروژو ملاتړ هم وشي. حبیب زړګي چې د افغانستان یو نوموړی د فلمي دنیا هنرمند دی او نن سبا په کېلېفورنیا کې ژوند کوي، وایس اف امریکا ډیوا ته یې وویل در اون زمان باید به عرض برسانم که دولت یا حکومت وقت همین مصارف به قبول میکرد. هغه وخت بدلو د هغه وخت حکومت به د فلمونو خرچې د خپل جیبه ورکولې. حکومت به د هغه فلم سازو مرسته کوله چې چا به د ملکی امنیت په اړه د حکومتي پالیسو او مفاداتو پرچار کوو. کسی حاضر نیست که برای سینما و سینماگر کدام کمک کنه که بخواین یک فیلم بسازن. حبیب زیاته کړه رولاغنی سینما خوانده خواست که از دې استفاده کنه و هم مریم غني د فلمونو جوړولو هنر لري او هغې په خپل ډاکومنټري کې چې د افغان فلم آرکایوز کوم استعمال کړی دی د هغې ګټې به افغان فلمي صنعت ته رسي. زه امید لرم د دې ډاکومنټري نه وروسته به نور خلک راوړاندې شي او دغه نیمګړي فلمونه به پای ته ورسوي. باز فیلم شروع کنه. ایدیایش پیش من همین چیز است. د مریم غني څېړنه د جنگ په وخت کې د هنر او سیاست ترمنځ اړیکو سنسر او د فشار په عواملو اساس ده. مریم په خپل ډاکومنټري کې واضح کړی چې څنګه ماضي د افغانستان په حال او په راتلونکي مستقبل اثر لري. د مریم غني د ډاکومنټري نه د تاریخ او ادب سره تعلق لرونکي څېړنکاران ډېرې زده کړې کولی شي. راشد خټک، وایس اف امریکا، ډیوا، سان فرانسیسکو.